قطر سبا او بل ورځ د افغانستان په اړه د مهمې غونډې کوربه دی. درنو لیدونکو، نور جزئیات را سره ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مشئ. سبا او بل ورځ به د نږدې شلو هیوادونو استازي د افغانستان په اړه د دوحې په ناسته کې ګډون وکړي. د راپورونو له مخې د روسیې، چین، ایران، هند، جاپان، تاجکستان، امریکا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې په ګډون به د 13 هیوادونو ځانګړي استازي د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان بیا وایي د دغه سازمان سرمنشي به سبا یکشنبه په دغه غونډه کې د ګډون په موخه قطر ته ولاړ شي. د ملګرو ملتونو ویان زیاتوي چې د ښځو د ستونزو اورېدو په موخه به ښځې هم په دغه غونډه کې ګډون وکړي. ورته مهال د ازبکستان د ولسمشر ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشیف هم د قطر له سفیر حسین حمزه هاشم سره په لیدنه کې د افغانستان په تړاو د دوحې پر ناسته خبرې کړې دي. د افغانستان سرپرست حکومت تر دې دمه په دغه غونډه کې د ګډون په تړاو تازه څه نه دي ویلي. تر بیا ښه وخت ولرئ.